جنسي اړیکه کالري سوځوي او آیا دا اړیکه ښه ورزش کیدای شي؟ سلام، وخت مو پخیر. که غواړئ زموږ نور معلومات هم وګورئ نو د ویډیو د شریک کېدو نه وړاندې زموږ چینل سبسکرایب کړئ او که مو ویډیو خوښه شوه نو درسره لایک او شیر هم کړئ. په هغو فعالیتونو کې چې ستاسې د خورا تویېدو سبب کیږي تر ټولو جالب یې ښایي جنسي اړیکه وي. له دې سره دا پوښتنه ولاړیږي چې دا فعالیت د څومره کالري د سوځېدو سبب ګرځي. د څېړنو مخکې په دغه اړیکه کې د نارینه وو 100 کالري سوځي. په یوه څېړنه کې د جنسي اړیکې پر مهال د کالري سوځېدو پرتلنه د منډې وهلو له کالري سوځېدو سره پرتله شوې ده. د څېړنې په پایله کې موندل شوي چې د منډې وهلو پر وخت کالري سوځېدل د جنسي فعالیت له کالري سوځولو څخه ډېر دی. د نارینه وو کالري ولې ډېره سوځي؟ د دې دلیل چې د جنسي اړیکې پر وخت د نارینه وو کالري د ښځو په پرتله ډېره سوځي دا دی چې د نارینه وو وزن معمولا له ښځینه وو څخه ډېر دی. سربېره پر دې په جنسي اړیکه کې د نارینه وو تحریک له ښځینه وو څخه ډېر وي. جنسي اړیکه ښه ورزش کیدای شي؟ جنسي اړیکه سره له دې چې د نړۍ یو ښه ورزش نه دی خو له هر ځل جنسي اړیکې سره نارینه کولی شي چې له 80 تر 100 پورې کالري وسوځوي. خو دا هم په یاد ولرئ چې هر وخت د جنسي اړیکې څخه د کالري سوځېدو په هدف ګټه مه اخلئ. ځینې خلک په دې ګمان چې جنسي اړیکه د کالري سوځولو ښه وسیله ده د دې اړیکو زیاتولو ته مخه کوي. دوی پر دې اړیکو د زیاتې پانګونې لپاره داسې خوراکونه کوي چې وزن زیاتونکي دي. د جنسي اړیکو د پیاوړتیا ډېر مرستندویه خوراکونه لکه وچه میوه یا روغتیایي درمل داسې شیان دي چې د وزن زیاتېدو سبب ګرځي.